یو حکیم ته یو مریض چا راوستو، ورته حکیم صاحب دا بیمار دی، خېټه خرابه ده. وی ښه وی هغه حکیم د جمال کوټې جلاب ورکړ. چې جلاب یې ورکړه نو هغه مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی، وی صاحب داغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلې پرېږده خیر دی نه دي ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان دی. بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بالکل خوځېدی نشي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په دریم ځل وله راغی وی سنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راغی پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی، د فکر خبره نه ده، انشاءالله خیر بشي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم، تباه شم، کور مې وران شو، ته خیر. دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو اوم به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي. ستا حکم د تحقیقاتو دی، ستا کپړه وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کوه. ما یو ښځه وه مېړه یې ناجوړه. ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم. ویل وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي، قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم یم. ځکه چې تا ازادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکئ، دغه طرف سره جرګه وکئ، دغه طرف دپاره لار سوچ کئ. په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته. نه، سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي. دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ. دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه، دا شی به بندېږي څنګه. دا دوی پې پوهېږي. کوي یې ولې نه؟ په دې څه پوهېږم. کوي یې ولې نه؟ کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ راسسېږي. خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې. دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې شوې. امریکا به تاسو کباب کوي. تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو؟ ولې؟ بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی. خبر نه لیبیا هم دا زمونږ دا د خدای قمقل نه وي. دا خلک پوهېږي نه. والله العظیم که په خبره پوهېږي. زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتهى سرحد دی. مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې راشي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي. یو بزرگ دی هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویل. هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے
वाग बुराक दी मोड़ के जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जलवा देखा नूर दा अगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया दाज़ेलक पगौर वावरे छिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दस उलमा वाई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल प मंस की यौ गज फासिला व द कुर्ब यौ गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह प दीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वेले शुचे दा हाल ब दुनिया की चाहता न वे वली कता सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पटवी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुलई खीजी बिया तासुबावरी दिली च मंसूर दाद फनाफिल्ला मकाम क्यों देता इस्तिगराक फिल्ला वही च दियो सड़ी दा जुन टोल अल्लाह शी और बिल्कुल दे मुस्तगरक शी दा अल्लाह पदे शान के नु च दे मुस्तगरक नु दे इस्तिगराक मकाम दाई च बिया हर तरफ तगोरे नु मल्ला अल्लाह बदरता और तरफ तक गोरे लका इश्क के सड़े इस्तिगराक राशि आयो शायर वही चे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है वह माशूकी मकाम दादे च क़यामत के मजनून दा अल्लाह जलवे उगूरी नुदे बच्चे की दाम लैला फिल्ला दे यो इस्तिगराक फिर रसूल दे यो इस्तिगराक फिर शेख खपन दादरे वाला मुंग यो न पेजो जमुंग द मल्क दा पीरान मीरान कदी तासुबम निवली रानी वली मुंगम निवली रानी वली दी दा गरीबान वल्लाह का पदे 16-15 पदगे पुईगी ची पूरी के मुआस्काटा छोले और जेब के चौरवाचे दुआ बहु कामया कगल वर्षी चगलाई पसेजम हस्तास दुआ होगा या अल्लाह कामयाब है कसोक वर्षी जिदा प्रदय खजा तख्तों में दवारत या अल्लाह ती के वो तख्ते दा दगा खलक में दा न इस्तिगराक फिर ला पे जनी हो न इस्तिगराक फिर रसूल पे जनी हो न इस्तिगराक फिर शेख पे जनी दा मुंगों दे लम्या बुझ डाला अर्ज दाओ च मंसूर और शितबली दनो अल्लाह अल्लाह हत्ता के जान तबे खत्म अल्लाह बो नो अनल हक हुए चे अनल हक हुए नो मुलियान रोनी हुए चे ताजान ता खुदा हुए हो वी नहीं सही अगर बिया अनल हक चके खुलासा दा चे मराई के पड़े और वा चलो चे पांसी गई आ रसायन चगे वाले चे अनल हक मरी को शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह दगा वखलोई वली और बुजुर्ग दे दशपे नास्ते निम शपदा अल्लाह ते इल्तिजा उकड़ा शेख शिबली सवाल कर बदरे हजरत करीम मंसूर चिरा बदार कर दे रहीम खुदा दा मंसूर दे वली पदारो खीजोड़ आवाज वर्तोशो कि मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त
हर कस के सिर राफाश कुनत ई सजाए उस्त। ए शेख शिबली मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त, हर कस के सिर राफाश कुनत ई सजाए उस्त। मंसूर में ज़िक्र पदारो खेजोलो चे मावर्त दयारे राजू न खोद लियो, कम आशिक चे दयारे राज फाश की नागला दा सजावर कोल पकार दी। तासु ख्याल रखे अर्ज दाओ चे पदीदार मुशर्रफ शो कोई इजाजत दहल वेलो नशो और ब्या सवख के दा अल्लाह अज़्ज़ इस्मुहु सरा मुज़ाकिरात शुरू माता उस्तवेलियू चे उलमा वाई चे द मेराज पशप बांधे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द अल्लाह पमंस के फासिला चवा गया गजवा। कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई चे दे तराजिम बाज दादी चे दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा। बाज उलमा वाई चिना काब कौसैन और अदना च राजी कुरान के नो कौसैन च दे आगा कतासु लिदली भी लिंदा च द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोल उमर दृश पे तकालो दृश पे तकाला के सलवेख्त काला आगा जमाना वाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नबूवत न वर्कड़ले शे पर सलवेख्तम काल नबूवत वर्कड़े शे और ब्या जमाना द नबूवत चवा आगा दरविश्त काला। उलमाए मुहक्किकीन पदी के लगवंदे इख्तिलाफ दे चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर स्वयं काल बांधे शवे कतासु ख्यालू के आम तौर मुंग हो दाउरू चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शवे लेकिन मेराज शवे द नबूवत पर स्वयं काल बांधे। पदी की मुख्तलिफ किस्म रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम रिवायात दीर दी मुहक्किकीन वाई चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर पिंजम काल बांधे शवे यानी पर सलवेख्तम काल चे नबूवत वर्कड़ेश और पिंज काल अतीर शु नुब्या मेराज उस मेराज तौर तरीक़त सवा अगर काफी हद पूरे बयान मास्तासु पमख के करे अजीजानु कतासो ख्यालु कई नुदा दौर चो डेर सख्त दौर दादा अबू जहल लोय सरदारी व प मक्का के दा लोय सरदार हो दा लोय लोय सनादीद द कुरैश चू दा ज्वंदीव प दा जमाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द तौहीद आवाज करे कता सो ख्यालु कई द तौहीद चगी मुंगा हम वहू और दाम वायु ची मुंगा हक दीन यू या हक परस्त यू या हक वायु वो कदा दौर तासु लगन दे मुतालिया कर चियो जलमेद मोर निश्ता प्लार निश्ता रोर निश्ता खोर निश्ता कुल हम अजीजान तरबुरान कौम कबीला दा टोल पे यौ तरफ थी और यौ मजहब दे और दा अगर मजहब दे चे द यौ सड़ी पकोटा के श्पेत बुतान प्रातदी और अगेता खुदायान हुई और पदा वक्त के सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर और तावाज की चे वहिदू रब्बकुम अल्लाह यौ उगणई दाता सुच चाहता खुदा वाई दा खुदायान नदी न दा डेर सख्त वक्त दा पता मगा चाहता लगी चे पर दगा वक्त के सोख पके मुब्तला हो और ब्याद उमर फारूक गुंद सड़े चो दाम खिलाफ हो चा बचे अस कागो कतन दबत सर गुर्जो दा दगा दाओ अजीजानो पदा वक्त के
15 کال چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی، دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی، والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی وی، چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شه نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیره وغیره. که خیال وکئ دا الله سرحد چې و هغه و چې جبریل بم تینا قدم اخوا کولی نشو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه پې بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه لګي. پردي بچي او پردي کورونه پې کباب کیږي او دوی ته پته نه لګي. بہرحال وہی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چې چا کې د قوم او د ملک د خدمت کولو اهلیت وي. چا کې چې د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اهلیت نه هغه خلقو ته حکومت کول پکار نه دي. هغه خلق د حکومت کولو قابل نه دي. کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کوله هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمرانی په دې خو نه کېږي که نه. زما کور روان شو او تراشه زما تپوس ته او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. ودې م غورځولم او بیا وایې چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کول. دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمرانی وکړي. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بے پاسپورټه یو سړی سرحد را پار کړي. بیا اله سړی د حکومت کولو اهل ته خبر نه تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی، ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم ماشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا. مونږ ماشاء اللہ نه ختمو. ماشاء اللہ نه که یریږي
غله به یریږي، ډاکوان به یریږي، د قوم او د ملت تکی خوړونکي به یریږي، مونږ ولې یریږو؟ په دې منبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشلای که غیر مارشلای مونږ کې فرق نه راځي. مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشاله چې ما مارشلای لري. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي، نو هغه تار یا گز وي یا 100 گز وي. نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو. اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز و، نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه، چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې، نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې، نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده؟ اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي ورته. دې نه هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب به کوي. چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي. هر سړي سره به د هغه د شان مناسب خبرې. اوس بله خبره ده چې مونږ کې دا عقل شته او که نشته، یا مونږ د چا شان پیژنو یا نه پیژنو، دا جدا خبره ده. په دې مونږ او تاسو ټول پوهیږو، خو عقل ښه شی دی چې خدای پاک یې چاله ورکړي. هغه ورځ یو سړی راغی او سړي ناست دی، نو زما د لاس یې ونیو او خوځی یې خوځی یې خوځی یې ښه جوړ یې ښه جوړ یې ښه تکړه یې ښه جوړ یې، چې زما یې لاس تړی کو. هلکه جوړ یم بس که نه؟ وایي نه نو ښه جوړ یې ښه جوړ یې، زه دې وپېژندم. مال نه ویل تاسو ملیانو کې دا کار خراب. نو ما ورته ویل چې غلطي به مې کړي چې ما ته ونه پېژندې. وایي نه نه د دې ملیانو سترګې بیا بدلې شي. تا هغه خیر خبره ده چې د عقل تقسیمو نو مونږ ډېر لرې تلي. هلکه د کوم ځای؟ ویل ولې تا په باجوړ کې چې جلسه کوله زه درته مخامخ ناستم که اندازه وکړې. نو مال باجوړ کې چې ما جلسه کوله خو 100,000 خلکو مخامخ ناست. ویل نه زه درته ډېر نږدې ناست. دې وجې نه عقل زده کول پکار دي، څه سوچ کول پکار دي، بیا آداب د مجلس پیژندل پکار، سنت طریقہ پر. السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړی جی خیریت ته، بس خبر خلاصوا لاس منی سچ خد جوړه. یا بازی صاحب په لار رواني درغاړي بوزي، نو دا مخ به یو داسي کیو بیا به داسي کیو بیا به داسي کی. دې ته بچا ویلي چې درې ځله فرض دي. تاسو خیال راغی دې ته سوچ کوئ. دا هغه کمی دی د انسانیت چې په زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانه دی افلان. تحفه او ډالۍ وایي او د هغه د شان مناسب وایي. یا الله ما تحفه تاله چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات.
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। तहिया अरबी जबा के په ډېرو مانو راځي او یو معنا د تحیه تحفه او ډالۍ تحیه عربي کې تحفه او ډالۍ تم وایي التحیات تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د سشي الصلوات والطيبات د منځونو او استاد پاکای بیانولو خدای ما تحفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکی به بیان څومره اوچته تحفه ده د الله د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده جواب وشو السلام علیک ایها النبی اے محبوب پتا دې زما د طرف نه سلام وی سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو دې سلام وی خو زه یوازې نه یم زما ډېر امت او ډېر مرګري دي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اے اللہ په ما خو دې سلام وی خو ستا بندگانو کې چې کوم نیکان دي په هغوی دې سلام وی تاسو خیال را عزیزانو مخکې نور باز شروع شو چې نور باز شروع شو منځونه به 50 منځونه به روزه به حج به زکات به دا به قانون بیان علما وایي چې دا باز ډېر اوږد شوی او شپه وه یوه نو په یوه شپه کې آسمانونو ته تلل په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو کنجي خوځېده چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي هم لا تر اوسه ولاړه نه د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو علما وایي چې چل بلو چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې راز و نیاز شروع شو نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړي د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو دا شپه او ورځ نور سپوږمۍ دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي ځکه چې کوم اسمان د ټولي دنیا نه محیط دی هغه اسمان د ټولي دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځي هغه نظام معطل دا ولې عزیزانو که تاسو خیال وکئ د شاهانو سورلی چې په کومه لار ځي ټول ټرافیک ورته جام وي لارې بند وي که تاسو خیال کړئ یاد به یې درته یا نه اوس مونږه خو خپه نه شئ هغه وقتي طور خلق یو هغه یو سړي نه ملیکو په قبر کې تو پوښتنه وکوې من ربک هغه ویل سر رب کې هو گیا ما چرته روټۍ بنی نو مونږه وقتي طور د مئی رونه یو چې کوم ځای کې ګرځو هغه زیرا تخکاری پرونه خبرې مونږ ته څه یادي یا کنه جی سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظری د چین او د امریکې د صدر یو ملاقات شوه دا 10-15 کالو خبره ده کم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده غیر چاپیر اتیا میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرې ځکه چې دا مذاکرات و ډېر زیات اهم نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرې خو چې دې خبرو نه څوک پوه نشي عزیزانو دا شاہی آداب وی او شاہی آداب مونږه نه پوهیږو د کائنات نظام معطل دی د پاره و چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به په د خدای هغه ملائکې پوهې دی
چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملایکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوئیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغی دي. نو عرض داو چې نظام ټول معطلو. چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت په تیر وي الته وخت خو کائنات ولاړو وخت تیرېدنه نو کنجی به ادریدلې څنګه وي. تاسو خیال راغی کنجی چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغسې به یې کنه. تاسو خیال راغی بستره به یخېده نه همغسې ګرمه وه ولې وخت نه تیرېده. یخوالی خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي. وخت چې کم ځای دی هلته ولاړ دی نو بستره یخه څنګه شي. تاسو خیال راغی اوس څومره وه نو دومره وه چې څومره د خدای خوښه وه. دې خوا وګورئ چې شپې او ورځې هم د خدای وي د کائنات نظام هم د هغه په لاس کې او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي نو شپه به څومره اوږده کړي نو که دا در باندې پېښه شوه چې څومره به اوږدی ته. تاسو خیال راغی د دنیا عشق وګورئ. دنیا کې ستا چا سره مینه اوس هم یعنی دا خبرې کولم ځکه نه دي پکار چې مونږ هو د عشق ټکي باندې هم پوهېږو نه چې عشق څه ته وایي. عشق دې ته وایي چې په چا مین شي څوک دې خوښ شي نه دې په روټۍ پروایي نه دې په جامې پروایي نه دې په ناسته پروایي نه دې په ملاسته پروایي. تمنا دې 24 ګنټې دا وي چې زما سترګې وی او زما محبوب ته یې لیدلی. اسې یو مثال یې درته ویم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه عاشق دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. 10 ورځې شوي دي چې روټۍ نشته اوږې پیازار کې ناست دی چې که چا ووایي چې روټۍ ته راځه نو ورسره به روان شم که نی بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شو. ابو هریره اوږې وی صاحب الحمدلله وی ورشه کور ته او بیبي فاطمه ته ووایه چې چیلای چې تاسو بل شلی اپای مونږ تراک کور تلاړو بیبي فاطمه نه د لرګي په کونډای کې هغه پاو یا یو نیم پاو پای دایره و چرایو خدمت اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیش هغه ورته ورشه اصحاب الصفه تم ناره کا. اصحاب الصفه په دغه وخت کې 300 طالبان. ابو هريره وایي چې پاغي څه کوي وی چې دا پای غي مسکی کنه. ابو هريره وی خدا پاک د الله سورۃ النهر زما پاو پای دی او 300 ولا طالبان راو حکم په منډه لاړو اصحاب صفه ته وی چې راځي تاسو دعوت کړی دی رسول الله صلی الله. طالبان رال کیناست ابو هريره ته وی اوس کا پدیدا. ابو هريره وی رومبي طالب لمه چې کاسا ور کړه مې درځې دو چې لاړې 300 طالبانو باندې کټوره وګرځیدو ټولو په مړه خېټه وسکل. ابو هريره وی په خدای قسم چې اخیری کې زما لاس تراله مغه سے پاو پای پکی. وی حضور علیہ السلام راته فرمایي چې ابو هريره اوس کار دې درځیدو چې خلاص شوي. ابو هريره وی ما په مړه خېټه وسکلی چې کټوري ته ګورم مغه سے پاو پای پکی. پیغمبر ورته وی چې ابو هريره د خدای بنده چې ته د الله سورۃ النهر وی نو تا ما ته ولې نه وي ما ته دی ولې نه وي. ورته وی چې یا رسول الله زما دې د خدای په ذات باندې قسم وی چې په کوم ورځ تا په دې ښایسته مخ مین شوی ما نه مې په روټۍ پروا شته نه مې په جامه پروا شته نه مې په ناسته نه مې په ملاسته نه مې په ولاړه نه په پروته که پروا مې ده نو 24 ګنټې مې په زړه کې دادا چې زما سترګې وی او ستا چهره انور ته کتلی او زما زړه وی او ستا حدیث پې لیکلی کېدلی
बस शौक में दादे कि स्तरगो में स्ता दीदार कोले आओ पजर में स्ता हदीस लिखले के गए अजीजानो देता है शक हुई दाई शक माना दादो मतलब दादे हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु सहाबी दे टोला औरज रसूलुल्लाह ने ली दो टोला औरज तेरह पजड़ा औरज तेरह माखामी च रसूलुल्लाह ली दो ब्याम जड़ल वली जा रहे सौबान वे टोला औरज में जड़ली च तमी ने ली दले वे उस खुद जवली दम करना उस वली जा रहे वो या रसूल अल्लाह उस जका जारम च क़यामत सी और तकसीम उशी सोक जन्नत ता सोक चरता सोक चरता कजम जन्नत तलारम जबागा जन्नत सकम ची चरता पके ता ने वीनम जखुस्ता प मखमैने वो अल्लाह का मैंने जन्नत पकार दे और न में नियामतू न पकार तबे पकार द खुदा गैरत पर जोश के राजी मैं युतिअल्लाह व रसूला फौलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन पैगंबरा सौबान तो हुआ कि चाप दुनिया के जमा द महबूब सर नहीं देव पर जन्नत के मगसर इश्क देते हुए अजीजा उस अल्लाह महबूब और माशूक दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक दे द आशिक और द महबूब पमंस के मुज़ाकिरात थी सुमरा जमाना दा निजाम वलाड़ो न पदे बाग सुख पुईगी चे द चा पलास के जमुंग दा शायरान मायरान कता से ख्याल के नु दा शेर के वेली चे अतलस काला दा गशपवा पदे मिकदार सर उगदावाओ बे यो तीली दा सो खबर न हो जाना अहमद नबी सुल्ताना महराज दी दा शायरान मायरान खुदा दे पे रहमु की दा रहमान बाबा मुशायरा व चे नंदा का परुन वा नो जो खुदा जियारत तकला कला जमा खुदा का मुशायरे ले यो जल तले नो चे में वावरेद नो तरह दावा तरह चे सूक तरकम अब स्वरली दबात पशा का दाजवन दबात पशा स्वरली दा नो दबात पशा ब तरकम रवा दा तरह व चे दीवर पसी से जोड़ करी खुदाया आयो पकड़ा पासे दे दा मख चे दे कबाब ते दा गिरा पके मचते और दा कबाब न मच गोरजोल पके पके दाव बस जचे फिर पासे दम दा खपल आदत में वर सराव को आगा चे मा सरा वराना शवे दा कना बे माता हो नवे कुजा रहमान बाबा कुजा मुंगा दगा से यो कुछ अदब रा पासे दे रहमान बाबा को दी शेरू न खजम जोड़ो लेश वली नशम जोड़ो यो मलंग अगर तेल जोड़ो लेशे वेले आओ वेल जोड़ का दे पसे चे सर जमा सामान जमा जार शतर जानान जमा सर जमा सामान जमा जार शतर जानान जमा सर जमा सामान जमा जार शतर जानान जमा इशारा द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर जमा सामान जमा जार शतर जानान जमा जार शतर जानान जमा सर जमा सामान जमा जोड़ का दे पसे अगर जोड़ कम वे जोड़वा वर्ते चरगी दी चरगान जमान गर्जी पडेरान जमा गर्जी पडेरान जमा चरगी दी चरगान जमा दादा को तमुंगा पाती दा जमुंग द जिंदगी शायरान दी तासु ख्याल रहा अदबी टोले वो अजीजा कमा कमा बला बराटी कसम पे खुदा दे चे दे खपल मल्क ता गोर हैरान एम चे खुदाया दा मल्क सस्ता पे कुदरत चली कद हुकूमत दे वजीरान खबर वावरे दे जुनेजो तकरीर चे वावरे अरियान बश चेहरा बनो दाम द मल्क वजीर आजम दे खदा जमुंग दिल ता ची दा गरीबान चे ओ गोरे रहो गोरे दा से वाड़ो वाड़ दी अरियान नार निजाम तय चे गोरे कमुंग ता गोरे मुंग तो जोन फ्रॉड और धोखा दा का शेर गोरे का इल्म गोरे का पीर ला खिलवत तवर्शे अरियान खुदा तो पोएगे जमा अकल खुदे नमक के कार न कही
نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړه د تر قیامت پورې اوس دا مذاکرات څومره په دې باغه پوي دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولاړ دی د ټول خدای نظام معطل دی جبريل امین غوندې فرشتہ هم د سدرۃ المنتہا په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ زکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورکړو دای بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړ پیغمبرانو سره خبرې شوې دي د الله چا سره په کوهی تور شوې دي چا سره لیکن عرش المعلا ته غختل ختم شو باس ختم شو حضور واپس چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرض شوه صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منزونه ستا امت به نکړي کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډیر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ورځه 15 شو په 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اسنور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه دې مړ نه عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان الحمد لله